کورنیو تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه لسګونه نندارتونونه جوړ شوي دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې په کور دننه او بهر کې د نندارتونونو په جوړولو سره کورنیو تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته مارکیټ پیدا، د صادراتو کچه لوړه او په دې سره سوداګري پراخه کړي. په نننۍ نړۍ کې د هر ډول نندارتون جوړېدو موخه د نویو محصولاتو معرفي کېدل، د صنعت په اړه د معلومات او وړتیاو په ډاګه کول او د غرض د صنعت په مدیریت کې د نویو کړنلارو وړاندې کول دي چې دا ټول کولای شي د صادراتو په پراختیا او د نظر وړ بازارونو پر موندلو تمام شي. اسلامي امارت د نندارتونونو اهمیت ته په کتو د تیرو څه باندې 3 کلونو په موده کې د هیواد په دننه او بهر کې لسګونه نندارتونونه جوړ کړي. همدا لامل دی چې د تیرو کلونو په پرتله ورځ تر بلې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راځي او سوداګري پراختیا مومي. د روان 1403 لمریز کال له پیله بیا تر دې مهاله په کور دننه او بهر کې د کرنیزو محصولاتو او صنعتي تولیداتو لپاره لسګونه نندارتونونه جوړ شوي دي چې ښې بېلګې د افغان قزاق سوداګریز فورم د کرنیزو محصولاتو 30 پسرلنی نندارتون، د افغانستان ازبکستان سوداګریز فورم د امام ابو حنیفه 3 ملي او نړیوال نندارتون، د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو 30 خزاني نندارتون او د قزاقستان په پلازمینه الماتا کې د افغان قزاق سوداګریز نندارتونونه دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د نندارتونونو د پرانیستي په مراسمو کې د نندارتونونو ارزښت ته په اشارې سره ویلي، حکومتونه هڅه کوي چې د خپلو محصولاتو د معرفي کېدو او هغو ته د بازار موندنې په موخه په کور دننه او بهر کې نندارتونونه جوړ کړي څو سوداګري وده وکړي او په دغه برخه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې ته لا ښه زمینه برابره شي. په یادو نندارتونونو کې د کورنیو تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ترڅنګ بهرني صنعتي تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتونونو په لړ کې د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن